هند بیا څه کړي دي؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم. وخت په خیر ملګرو. که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. هند به په روان نړیوال جام کې د شنبې په ورځ د افغان کرکټ ملي لوبډلې خلاف د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه لوبه د انګلستان په ساوث هامپټون کې ترسره کیږي. خبرونه دا دي چې هندۍ لوبډله د افغانستان خلاف له کلک چمتووالي سره رامخکې کیږي، چې دا د افغان لوبډلې لپاره یوه مثبته خبره په دې ده چې افغان لوبډله سیالانو ته قوي ښکاري او هم ورته په کمه سترګه نه ګوري. افغان لوبډلې خپلې 15 واړه لوبې بایللې دي، خو هندوستان بیا د 4 لوبو له منځه 3 ګټلې او یوه یې د باران له کبله مساوي شوې، چې د 7 نمرو پر مټ د جدول دوهم مقام کې قرار لري. دغې لوبډلې چپ لاسی پیاوړی اوپنر پیلیز توپ وهونکی شیکر دوان له لاسه ورکړی، خو پر ځای بدیل کې کیل راهول تیر راوروستۍ لوبه کې د پاکستان خلاف نیمه سلیزې په جوړولو سره ځان ثابت کړ او دا به د افغان لوبډلې لپاره مهم ټکی وي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي هیله ښودله چې شکر دوان ژر روغ او بیرته له لوبډلې سره یوځای شي. د هند رسنیو تصویرونه خپاره کړي دي چې ګڼې هندۍ لوبډله به د افغانستان خلاف د تیرو لوبو د لباس پر ځای نوی لباس چې زیات به ژیړ رنګ ولري او کم به همدا د اوسنی شین رنګ په بدلون سره وي پکې راڅرګنده شي. د هند او افغانستان په شمول سریلانکا، بنګلادیش او ساوث افریقا 2 بیلابیل لباسونه په روان نړیوال جام کې کاروي، لیکن پاکستان به یو رنګ شین لباس کې غواړي دا نړیوال جام ولوبوي. خو حقیقت دا ده چې د افغانستان خلاف به د هندۍ لوبډلې یوازې لباس نه وي تغییر، بلکې پلان او لوبه به هم د افغانستان خلاف متغیره وي او باید چې افغان لوبډله د هند سره په لوړ مورال، قوي عزم، خو غښتلی او هراړخیز پلان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. ملګرو، ستاسو نظر څه ده د دې لوبې په هکله؟ آیا افغانستان به له دوی سره ښه لوبه وکړي؟